محبوب علیہ السلام فرمائی اعوذ باللہ من جب الحزن، دا کندی دا غم نا پناہ غوارم. صحابہ کرام ورتوی ما جب الحزنی، کند دا غم سیز دے. محبوب علیہ السلام ورتوی جہنم کی وکند دا چه دا جہنم دا نور کندی دورز 300 کرتی پناہ غواری چه مونگ دے کندی تا بومزی. صحابہ کرام تا پوس کئی من یدخلوا یا رسول اللہ، اس دغی کندی تبسوک وردن نکی گی داللہ رسولا. محبوب علیہ السلام جواب ورکی القراء المراؤون، آغا قاریان چریا کار دی اغا بدغی کندی تورزی. قاری دے اور ریاکار دے اغا بدی کندی تزی چی جہنم نوری کندی تی دورز 300 کرتے پناہ وار. دا شان دا عالم متعلق عبداللہ بن مسعود سے وی من لم یخش من اللہ فلیس بعالم، دا خدا تعالیٰ نا چی سوک نیریگی نو آغا عالم نا دی. زاد اللبیب کی ملالی قاری رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کردے چی جہنم کی جہنمیان پراتی یو عالمی دین چی دا پٹکی ول کس کی نو دا پٹکی پا یو ول کی با زر جہنمیان دا جہنم نرو باسی جنت تبیرہ کاگی. شوق سبحان اللہ دا لوی خبر دا خوچ عالم وی. نو عبداللہ ابن مسعود سے وی چی سوک دا خدا تعالیٰ نا نیریگی فلیس بعالم دے عالم ند. نکا محبوب علیہ السلام فرمائی چی فضل العالم علی العابد کے فضلی علی ادناکم، دا عالم فضیلت پا عام امی شیخ باندے دا عام ریاضت والا دمر دے. لکا محبوب علیہ السلام فرمائی زما فضیلت چستاسو پا ادنا امتی سمر زیاد تے. واغا اغا عالم یادی چی آغا کے دا خدا تعالیٰ نیر پرتی. او یا بل حدیث مبارک کے رازی چی فضل العالم علی العابد کا فضل قمر لیلت البدر علی سائر النجم، دا عالم فضیلت پا عام شیخانو بانی دمر دے لکا دا سورلسم سپگمی چی پا عام استور سمر زلان دا. نو دا ټول دا هغه عالم متعلق چی اول عقیده روغوی او دا عقیدی سرائی بیا عمل روغوی او دا عمل سرائی بیا نیت روغوی، اخلاص پکی ریاکار نئی. او کدا دری صفتون ورکنو نو دا عالم بے دینا. عبداللہ ابن مسعود سے بھی فلیس بعالم، عالم نہ دے بالکل. او نبی علیہ السلام دا فضائل عالم تور کری. محبوب علیہ السلام فرمائے الناس کلهم ہلکا، طول خلق ہلاک و تباہ و برباد، دیل العالمون مگر عالمان بچ. اگا تباہی دا دی دنیا نہیں آدائی، دا آغی دنیا تباہی دا او اگا تباہی سا شہر جہنم دے. دا سمر خلق چی دی دا امیان نبی علیہ السلام فرمائی دا ہلاک و برباد دی، یعنی دا جہنمیان دی. فقط عالمان بچ دی و نور طول تباہ و برباد. عالمان دی پا بریتو بانی گوتی نوہی چی بس زبت شم. فرمائی والعالمون کلهم ہلکا، عالمان طول ہلاک و تباہ و برباد دی، جہنمیان دی. الا العاملون مگر اغا علماء چی پا علم عمل دی اغا بچ. نو اغا مولا چی پا علم عمل نشت دی یضلہ اللہ علی علم، سرد علم خوی تعالی گمراہ کری نو اغا ہم ہلاک تباہ و برباد ہو گردے. اغا علماء چی پا علم عمل شتخ و ریاکار دے، اخلاص ورکی نشت، نیت خراب دے. اغا دیم پک بریتو گوتی نوئی چی زبت شم. محبوب فرمائی والعاملون کلهم ہلکا الا المخلصون، اغا عمل کون کی عالمان اغا طول تباہ و برباد و ہلاک دی، دا جہنم لائق دی مگر اغا علماء چی دا اخلاص خواہن لان. مخلصون لام تجزیر ول کی مخلصون، مخلص وی خالص دا اللہ رب الجلال دا رضا دا پارا دا دین اشاعت کئی، کہ دا دین تعلیم کئی، کہ دا دین کار کئی خالصتاً لوجہ اللہ دا اللہ رب الجلال دا رضا دا پارا کئی. او فرمائی والمخلصون فی خطر عظیم، اغا علماء چی پا علم عمل دے و نتم خالص دا اللہ رب الجلال دا رضا دا پارا دے. محبوب علیہ السلام فرمائی نو دغا علماء چی دی دام پلوی خطر کے پرات دی، دام بچ ندی، غٹ خطر کے لا دام پرات دی. امیان تباہ برباد، علماء بچ، علماء تباہ برباد، عمل کون کی بچ، عمل کون کی تباہ برباد. صحیح نیت والا بچ، صحیح نیت والا ہم پا غٹ خطر کے پرات دی، نجات بد چاہی. تاسو امیان خو پا غسلورم پوڑے کی پاتش ہوئی چی الناس کلهم ہلکا، طول خلق تباہ برباد دی، فقط علماء بچ. نبی علیہ السلام دے حدیث مبارک کے دیر تشدد و تیز تلے دے. ضرور لکتاسو چی پریشان و خفش ہوئی چی زمان دامیانو خوی پکی پوٹے کار پری نخود.
پیوٹ کی خراب کړو چې بس الناس هلکان خلق ټول تباہ برباد. یو علمائی بچ کړل، علماو کې عمل کون کې بچو، ای کې مخلصین بچو، هم په غټ خطر کې پراته دي. نو محبوب علیہ السلام بل حدیث مبارک کې خلقو ته کن عالمنا، اے خلقو تاسو عالمان جوړ شئ. تاسو ټول عالمان یې؟ جواب راکړئ، جواب راکړئ. محبوب علیہ السلام ته پته و چې زما ټول امتیان عالمان جوړې دي، نشینو لګي آسان کړه. او متعلمنا یا طالبان جوړ شئ. تاسو طالبان هم نه یې، ځکه تاسو علم پسې بستر لاندې راغست. اگر کدا ماخستن کی چکم کسان پر ډوګانو وازوري او یا دلته مسجد ترازی دا د علم زده کړه، دا اندق په تزده کړه وای، دا طالبان دي. محبوب علیہ السلام ته پته و چې دا لټ امتیان عالمان جوړیږي، ټول د مخیونه طالبان جوړیږي، نو آسان کړه. او خادمنا یا د عالمانو د طالبانو خادمان جوړ شئ، خدمت یې وکړئ. یاره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د شفقت او د رحمت نه قربان چې هغه ته پته چې دا ټول امت بیا نه علم کوي نه طالبان جوړیږي او خدمت هم بیا نه کوي، ټول د مخ لګ لګ بو کی. نو نور ما آسان کړه، یا عالم جوړ شه یا متعلم طالب جوړ شه یا د دواړو خادم جوړ شه. او محبنا یا د عالمانو د طالبانو سره زړه کې مینه کوونکې جوړ شه، دی سره زړه کې مینه ساته. ولا تکن خامسا فتهلکا، پنځم سړی م جوړېږي ګنې هلاک تباہ و برباد بشي. پناسو کلهم هلکا، ټول خلق تباہ دي، پاغو کې به داخل شي. ملیانم تباہ دي، عوامم تباہ. د ملیانو د نجات دو شیونه شو، د عوامو د نجاتم دو شیونه شو. ملیان تباہ و برباد دي، خو چې عمل نیکو نیت خالص د الله رب ذوالجلال د رضا د پاره، نو دغه خلق بچ. امیان تباہ و برباد دی، خو هغه امیان بچ دی کم امیان چې د علماء او د طالبانو خدمت کیا. او محبن یا د دواړو سره مینه او محبت ساتي، دا بچ. او کدا پکې نو کنه د عالم او طالب سره دشمنی کوله، د عالم او د طالب خپي والی، عالم او طالب پسې غیبت کو، عالم او طالب پسې شا خبري کولی، نو دغه سړی چې کم دی پزان دی ویریږي. مونږ به بیا دعا ورته غواړو چې خدای تعالی د اخلاص کی، خدای د نجات ورکی. خو د محبوب علیہ السلام د فیصله متعلق دا پالناسو کلهم حلقہ کې داخليږي. محبوب علیہ السلام وی پنځم سړی م جوړېږي، فتهلک تباہ برباد بشي، ګوره هلاک بشي. نو عرض می دا کو چې علما او علم یو لوی صفت دی، خو چې د هغې په مقتضا عمل وشي او نیت خالص د الله رب الجلال د رضا دپاره شي. او که داسې ونه شوه، د مشکات شریف د کتاب العلم حدیث، محبوب علیہ السلام ته یو صحابی مبارک وایي ما تبترین د خلکو خایا. محبوب علیہ السلام جواب ورکړي زنی کم د نیکانو تپوس کا. وی ما تبد انسانو خای چې ځانو ساتم، وی نیک یم د نیکانو تپوس کا. پدریم کرت چې سائل سوالو که چې ما تبترین د خلکو خایا. محبوب علیہ السلام ورتوئی ان اشر الناس تحت دیم السماء شریر العلماء وان خیر الناس تحت دیم السماء خیر العلماء. محبوب علیہ السلام فرمائی یقینا د اسمان د سرمن لندے په مخ د ځمکه باندې په تمام کائنات مخلوقات کې چې بیکار او بد سړی دی نو هغه بد عالم دی، او په مخ د ځمکه د اسمان نلندې چې نیک سړی دی نو نیک عالم دی. څومره فرق راغی. دا چې کوم امیان وایي چې علما زما د سر تاج دی، نو دی لږ چڼو کې ورکې، که چڼ ورکې نه کوي وایي چې بس عالم دی، زه یې منم، او مفتی دی، شیخ الحدیث دی، شیخ التفسیر دی، فلان دی، وستان دی، او چڼ یې ونه که او د هغه د عقیدې او د عمل او د نیت تالاشونه که، نو نبی علیہ السلام د حدیث خلاف یو که، ځکه هغه علما تقسیم کړل. همدا علما په تمام کائنات کې بدکار د خلکو ممدا علما دي او نیکان د خلکو ممدا علما دي، نو دا بلول غواړي. بل حدیث مبارک کې راځي منهم تخرج الفتن وفيهم تعود. دا څومره فتنې چې راوتي په دې امت کې دا د علماو نه راوتلي دي. وفيهم تعود، هم دې په علماو کې به واپس وردن کېږي. یو فتنه او ډله څوک نشي پیدا کولی چې د هغې لیډر دی مولا نه وي، د هغې مشر دی مولا نه وي، او د هغې په چلولو کې دی مولا کار نه کوي.
نو دا فرق په موږ او تاسې پکار دی او دا د دې امت علما یادې هم دې امت کې دا خلک. نو زه د یو عالم دین واقعه درته بیانوم مختصره او د یو شیخ چې دا علم او ریاضت او تقوا دا دواړه سره شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری کی وی کظهرن لبطن و بطن لظهرن دی. پیریو مریدی تصوف او علم دا داسې دی لکه شا او خیټه. کله یو سړی شاوی او خیټه نه نو د کلمې په پیوانه راغونډي شي او کله یو سړی خیټه وی او شا نیم کلمې نه راغونډي. هغه وایي چې دا طریقت او تصوف او علم کظهرن لبطن و بطن لظهرن دی. لکه شا چې خیټه د پاره ضرورت لري او شا او خیټه شا د پاره ضرورت لري او چې دواړه یو ځای شي نو انسان دانچه په جوړ شي. نو دا دواړه چې چار غون کړل فرض علم د مانزه د روزو د احکامات یاد کړل دا زیات فتوی او دا شی نه دا خو فرض کفایي دي دام خبره ده. لیکن فرضی ذمہ دار چې د مانزه احکام یاد کړي د روزي یاد کړي د حج یاد کړي د زکات یاد کړي دا پنځ بنا د اسلام د دې احکامات په موږ او تاسو هر یو نرو خزه فرض دي. د دین زیات خو تفقه فی الدین ده په ټولو خلکو فرض نه ده. هغه د کړي نه چې یو سړی وکړي د نورو غاړه په خلاصيږي. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولې د هرې لویې ډلې نه یوه ډله نه وځي چې هغې فقه فی الدین حاصله کړي. داسې نه وایي چې ټول د مخې دې وځي نر دې موځي او ښځې دې موځي. نه نه ولې وایي په هره لویه ډله کې څه ډله نه وځي څه کسان دې وځي علم دې حاصل کړي چې هغې واپس راشي لینذروا قومهم چې قوم ته انذار ورکړي ویری لعلهم ینذرون ښایي هغې انذار قبول کړي ویریږي ورباندې دې به بیا تبلیغ وکړي چې کوم علما شو. نه یوازې شیخي هغه کله کله شیطان دا سړی بیا په ریا کې داخلوي کله نور لارې ورته ګوري او د انسان د ګمراهۍ اسباب برابروي چې علم یې ورسره نه وي کړی. ما ته یو امي شیخ راغی ډېر نیک سړی و صلات تسبیح به یې کوو او ډېره شیخي به یې کوله تهجدونه او روژې به یې نیوي. نو ما ته وایي چې یاره جي زه چې داسې په سجده پرېوځم ما ته داسې رڼا غوندې داسې مخې ته مې داسې پړق غوندې وشي. نو هغه په دغه یو پړق لیدلو باندې دومره په زړه کې لوی دعوګیر جوړ شوی و چې تمام پاکستان کې زمانه غټ ولی نشي. نو ما ورته وایي چې دا دومره مقصودي خبره نه ده دا پړق لیدل. ګورې ما ته چې په مانځه باندې ولاړې ته ته پکار دی چې ته خپل خدای تعالی سره مناجات او خبرې وکړي او دا پړق چې تا ولیدو دا رڼا دا خدای تعالی کېدی شي وینا. نو ما خو په دې شیونو کې د شیطان اخته کوي کېدی شي چې دا ستا د تسلۍ دپاره یو کرامت ستایي خو کېدی شي چې دا یو شیطاني رڼا وي او تا دغه عظیم مقصود نه اړوي نو ته به چې سجدې ته ځي د خدای تعالی د ذات سره د خبرو په ځای باندې به اوس ګورې را ګورې چې دا پړق وشو که ونه شو ته به له دې کې اخته یې. بیا د شیطان ډېر جالونه دي په ډېرو قسمونو انسان ګمراه کوي چې بهتري د انسان عند الله دا یوازې په علم باندې نه ده او دا یوازې په زهد باندې هم نه ده بلکې حقیقت کې د تقوا تعریف پیژندل پکار دي او حقیقت د تقوا چې په کوم انسان کې راشي کده د علم نه کمزور هم وي نو په مضمون د دې ای کریمه چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا عزتمن ستاسې په نزد د خدای تعالی باندې هغه شخص دی چې ډېر تقوادار په تاسو کې وي. عوام تقوا دې ته وایي چې یو سړی تهجد کوي یو سړی ماښام نه وروسته نفل کوي یو سړی شیخي کوي روژې نیسي. عوام خلق دې ته تقوا وایي وی دا ډېر متقي او پرهیزګار سړی دی تهجد کوي دا پرهیزګار سړی دی شیخي کوي روژې نیسي. شریعت تقوا دې ته نه وایي بلکې یو ریاضت دی او یو تقوا ده. تقوا هغه روا کارونه په هغې باندې عمل خو د هغې سره سره مطلبي خبره بداوي چې د ناروا شیانو نه به ځان ساتي. د تقوا معنا د ځان ساتل او د تقوا معنا بالله یراکا مولاکا حیث نهاکا رب ذوالجلال تا اونه ګوري په هغه ځای کې کوم ځینه چې ته منع کړی یې تا ته یې ویلي دغه ځای ته به نه ځې هغې علاقه او چم ګاونډ کې تا خدای تعالی اونه ګوري دغه تقوا. که یو سړی دی شیخي ډېره زیاته کوي روژې نیسي تهجدونه هر څه پوره دي خو د ده سره په خوا خوا کې ناروا کارونه کېږي. یو بل سړی دی چې دې اړخ کې شیخۍ نه کمزوری دی خو د هغه نارواو نه ځان ساتي
نو هغه انسان چې د نارواو نه ځان ساتي او شیخۍ کې کمزوري دی هغه په دغه شیخ باندې بهتر دی د خدای تعالی په نسبت باندې هغه متقی دی. او عوامو په ذهن کې دا پرتر چې خدای تعالی تبع عالم دین ډیر ګران وي، سړی ډیر مولای غټ مفتی غټ مولای نو دا به ورته ډیر ګران وي. دا سم نه ده. عالم دین هغه خدای تعالی ته ګران دی کوم عالم دین چې هغه کې تقوا او خشیت من الله وي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي د دې ای کریمه په تفسیر کې چې انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا د خدای تعالی په بندګانو کې چې د الله رب الجلال نه ډیر یریږي هغه علما دي. د دې په تفسیر کې وایي ومن لم یخش من الله فليس بعالم، کم یو سړی کې چې د خدای تعالی نه ير او خشیت نو فليس بعالم، دا سړی عالم نه دی. کدا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو د قاری تعریف کړی دی او یو د عالم تعریف کړی دی. کدی دواړو تعریفونو ته وکتل شي نو په دې زمانہ کې به ډیر کم عالمان پیدا شي. هغه وایي لیس حفظ القرآن بحفظ حروفه بل بحفظ حدوده، وایي د قرآن کریم حفظ او یادول چې کم دی دا نه دي چې الفاظ چا یاد کړي پړ 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 15 منټه کې سفاره خلاصي، دا وایي حافظ نه دی. بل بحفظ حدوده، د قرآن کریم حافظ هغه انسان دی چې د قرآن کریم حدودی په ځای راوړي، احکام ټول عملی کړي د قرآن کریم، دغه سړی حافظ. امی سړی دی خو د قرآن کریم د چوکاټ نه نوځي او د هغې په مقتضا برابر روان دی. عبدالله ابن مسعود صاحب وایي دغه امی سړی حافظ د قرآن دی، دا به د 10 کسانو لایق د جهنم شفاعت کوي. او که هغه حافظ د قرآن چې خو قرآن کریم یاد دی او په تمام قرآن کې یو فتح هم نه غواړي خو د قرآن کریم په مقتضا نه دی برابر، هغه وایي دا حافظ نه دی. دغه سړی ته شریعت کې حافظ نشي ویلی. او لا که ورکی ریا داخله وه